د ننګرهار په ډیری ولسوالیو کې ډیری داسې کورنۍ چې مخکې د بېلابېلو دلایلو له امله ترمنځ جنجالونه او شخړې راولاړې شوي دي او وروسته بیا هم دغه شخړې پر دښمنۍ اوښتي چې د دې ولسوالیو له ډلې یوه هم د مومندرې ولسوالي ده. د مومندرې ولسوالۍ سپین روبي وایي پر هېواد د اسلامي امارت له واکمنېدو سره سم په مومندره کې د لسیزو او کلونو دښمنۍ چې مرګ ژوبله یې هم لرله ختمې او پر دوستۍ یې اوښتي دي. د اسلامي امارت راتګ سره خو ډېرې زیاتې روغې جوړې وشي او موږ په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یو چې اسلامي امارت په دې باندې ډېر کارونه کړي دي او اوس هم په دې باندې لګیا دي، خپله پروسه یې روانه کړې ده. په دې باندې موږ ډېر زیات خوشحاله یو او خپله هڅې کوو. داسې روغې دلته شوي دي چې د دواړو جانبیانو نه پکې مړي شوي وو او هغه دواړه چې دواړه په دوستۍ باندې سره بدلې شوي دي. نو موږ په دې ډېر زیات خوشحاله یو او د اسلامي امارت نه هم دا بیا غوښتنه ده چې دغه پروسه چې ده سرته ورسیږي، د خیره سره خپل کارونه په وکړي. دغه قومي مخور په مومندره کې د پخلاینې روان بهیر ستاینه کوي او د پاتې دښمنیو د پای ته رسېدو غوښتنه کوي. دلته چې ډېرې بدیانې واري شوي دي او نورې هم هڅې روانې دي خو لږې کمزورې دي. باید داسې لږې نور هم ګړندې شي چې دا نور کومې پاتې بدیانې دي دا هم خلاصې شي او خلک ټول په یو دغه باندې کښېني ټغر باندې. ځایي مسؤلین وایي په دې ولسوالۍ کې لسګونه لوی او کوچنۍ دښمنۍ پای ته رسولي چې خلک پکې وژل شوي او ټپیان شوي وو. په مومندرې ولسوالۍ کې تقریبا چې په زیاته اندازه باندې په لسګونه صلحې شوي دي او څه اندازه صلح په کار باندې اچولي دي چې هغه متضرر اشخاص هغوی ته ورځو، حجرې ته ورځو، هلته ورسره ناسته کوو او دغه د صلحې په اوصافو باندې هغوی ته خبره کوو. نو څه اندازه چې درنې بدۍ وي په 13 او 40 کلونه کېږي هغه هم خلک راضي کړي دي. انشاءالله په لنډ وخت کې به په هغې باندې اقدام وشي او دوی په منځ کې به صلح وشي. د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې د دې ولایت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو ریاست په هڅو تر دې مهاله نږدې 2000 دښمنۍ ختمې شوي دي او د پاتې نورو هغو د حل په موخه هڅې روانې دي.